السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مصلی و بعد. یو محترم رور پوښتنه کړې ده چې یاره د سحر سنت او قضا شته او کنه. جناب محترم، د سحر سنت به یا سړی نه د فرض سره پاتې وي یا به صرف سنت تی پاتې وي، یا به د سحر سنت د فرض سره د سړی نه پاتې وي، یعنی ویده به پاتې شوی سحر چې را پاتېږي نور به پرې راختلی، او یا به فرض کړی وي خو د ټیم د کمیدو د وجه نه به ورته د سنت او ادا په لاس نه ورغلی، یعنی سنت به بغیر د فرض او تی قضا وي. نو سره د فرض او چې فرض سړی نه قضا وي، نو بل اتفاق د ائمه ثلاثه او بلکې د حنابلة او د شوافیو په نظام د دې قضا شته چې کله فرض هم سړی نه قضا وي، نو د زوال نه مخکې د همدې ورځ یعنی د غرمې نه مخکې 8 بجو کې 9 بجو کې 10 بجو کې 11 بجو کې کوي، نو بالکل په تبع د فرض او د دې سنت او قضایی بل اتفاق شته دی. خو که صرف دغه پاتې وي، صرف سنت سړی نه پاتې، لکه د راغ او جمع ولاړه د بس د جمع کې شریک شو سنت تی پاتې شو، نو د دې سنت او قضایی شته که نشته؟ نو د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت د دې سنت او قضایی نشته، لیکن د امام محمد ابن حسن شیبانی په نسبت د دې سنت او قضایی شته، او فتوا په قول د امام محمد رحمه الله ده، فتوا په قول د امام محمد ده چې افضل او اولا خبره ده چې قضایی راو ګرځولې شي، ځکه په ترمذی کې بدی کې باقاعده تور سره حدیث هم شته دی. رسول الله فرمایي چې چې دا 2 رکعات پاتې شو فليصليهما اذا طلعت الشمس، چې کله نور راوخیږي بیا د داو کې، دا باقاعده ترمذی کې حدیث ته په دی باندې. دا مسله فتاوا حقانیه جلد 3 کتاب الصلاه باب القضاء صفحه 290 کې را نقل کړی ده. السلام علیکم.